پرون مې یو پوسټ لیدی چې یو ځوان راولاړ سولو په کوټه کې خپل پلار یې مړ کړي. ولله دا اوس مې ارمان دی خواران. بس الله دې خدای یو مسلمان په امتحان کې نه اچوي. موږ له نه دی پکار چې په داسې مجلسو باندې خپل تبصرې وکړو. خو دومره درته ووایم د مور و پلار د پښو لاندې جنت دی. که مور و پلار درڅخه خوشحاله و نو الله درڅخه خوشحاله دی. دغه یو ډېره غټه رشته ده. زما الحمدلله خپل مور و پلار مې ژوندي دي. الله دې لوی ژوند ورکړي او په دواړو باندې زه ډېر ګران یم. پر پلار خو بیخي زیات ګران یم. زما پلار اکثره خلک د علاقې خلک د پیژني. ډېر ساده انسان هم دی. دی دغه موبایل و ټیوي و د دا شان سره ګسه لګېږي هم نه او پوهېږي هم نه. د دا شان څخه بلکل دی لرې دی. بس په کور کې یو دوې غواوې ورته ولاړې دي. د هغو لپاره په ورځ کې دی 2 واره د لاس په ګاډۍ کې واښه راوړي. هغه هم یا د ملکیارو څخه یا د شخالزۍ څخه د لاس په ګاډۍ کې راوړي. الانکه کور ته موښان هم ورته ولاړ دي. خو نه بس د ده د دا شان څخه بلکل نه ده جوړه. بس ساده ژوند خوند ورکوي. اوس هم دی دا دی لګیا دی. زموږ د په کلي کې هارډویر دوکان دی. د دا سامان ټوله دی راباسي. دوکان صفایي کوي. بس بیا زه ورشم ناشته وکړم. بس په تیاره پر کښېنم. دی خپلو واښو له بیا ولاړ شي. زما پلار بیا زما د دا ویډیو سره هم نه ده جوړه. زه دا ویډیو دا شان جوړوم. پر خبر هم نه دی خاص. ولې دی د دا شانو سره جوړه نه ده. زه د ده په پټه دا ویډیو دا شان جوړوم. په د هغه باندې ډېر ټیم هم نه شم ورکوی. اکثره دا اوس د بي بي سي ورلډ یو زنانه پاکستان ته راغلې وه. د سیلابو کې څه کوم نقصانونه سوي وو. د علاقې ریپورټ یې کوئ. نو د دې ټیم راته وویلې چې 2 ورځې به ته راسره ځې. زموږ به هیلپ راسره کوې. نو ما ورته ویلې زه خو د کور د خوا بلکل پرمیشن نه لرم. بیا خپل کار ژوند دی. یو 2-3 ګنټې لا در سره تللی شم. دومره ټیم نه شم درکوی. نو دوی ډېر خواستې وکړې. ما خیر زما د پلار سره مجلس وکړي. که هغه پرمیشن راکړي خو در سره ولاړ به شم. نو دوی خواران رالو د دې زموږ دوکان نه. زما پلار ته یې خواست وکړي ویل ته دی راسره راکړه. زما پلار ته یاده دا شان زما نه لګېږي. دا خپل کار ژوند دې کوي. دا کار مې ور جوړ کړی دا دې کوي. بس هغوی هم لاړو. ډېر انډیوالان ما ته وایي فضله یاره په تا کې دومره ټیلنټ دی دومره هنر دی دومره مخته روان یې. ته ولې فل کار فوکس پر دا کار باندې نه کوې. ولې توجه نه ورکوې. پرېږده څه دا کلي و کاروبار ته ناست یې دوکان ته ناست یې. خپل فیوچر جوړ کړه. خپل مستقبل جوړ کړه. نو زه هغو ته وایم هغه مستقبل سړی څه کوي چې الله هم درڅه ناراضه. د الله رسول هم درڅه ناراضه. او بیا چې کوم شی کره قسم زما پلار کره قسم ساده یي. که په دا شان باندې د دې په دغه باندې نه پوهېږي. کره قسم د هغه څه زه پیدا یم. سبا که دی د ما څخه خوابدی سو. زما مور د ما څخه خوابدې سوه. نو داسې دی لکه الله چې مې خوابدی کړي. بیا که زه هر قسم سوشل اکټیویټیز وکړم. هر څومره خیراتونه وکړم. هر څومره یې څوک خوشحاله کړمه. که دوی خوابدي وو الله راڅخه خوابدی دی. او هغه زما یو کار هم نه قبلېږي. نو موږ د مور و پلار څخه پیدا یو. الحمدلله مسلمانان یو. الله یو مسلمان کورنۍ کې پیدا کړي. او بیا د مور و د پلار د پښو لاندې جنت دی. په کار دی چې موږ ځان ته دا جنت نه کړو خراب. او الله دې یو مسلمان هم په امتحان کې نه راولي. ډېر زور غواړي. او بیا د سوشل میډیا کې د فیملي مجلسونه چې خلک شیروي چې فلانی راولاړ شي فلانی یې مړ کړه. دا د پخوا څخه دا کیسې روانې. په کار دی دا په سوشل میډیا کې
په دا باندې تبصرې او دا شیان موږ نه وکړو. ولې موږ به دا وایو چې خلک کې به شعور راشي، دغه به راشي. دا د قوم دی، په دې کې شعور مور نه راځي. دا د پخوا هم دا مجلسونه روان دي، اوس هم روان دي. ولټ دا په ذهن باندې دا